بعضې داسې وختونه شته دی چې په هغې کې الله رب العالمین د انسان دعاګانې نه رد کوي او د دې انسان دعاګانې چې دی خامخا قبلیږي. او سلف صالحینو به د دغه وختونو ډېر زیات اهتمام کوو او په دغه وخت کې به ډېرې زیاتې دعاګانې غوښتلې، حتی تر دې چې یو فرمایي چې په دغه وخت کې ما کله هم دعا غوښتلې ده نو الله رب العالمین زما دعا چې دی قبوله کړې ده. او د هغې په باره کې راځي چې د هغې عادت به دا و چې کله به هغې د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر لمونځ وکړه نو بیا به د مسجد په یو څنډه کې کېناسته، د نور پرېوتلو پورې به یې د رب العالمین نه دعاګانې غوښتلې. سعد بن جبیر په باره کې راځي چې کله به هغې د مازدیګر لمونځ وکړه د جمعې په ورځ باندې نو بیا به هېڅ چا سره خبرې نه کولې تر د نور پرېوتلو پورې، دا به په دعا باندې مشغول و. نو دا ډېر قیمتي وخت دی او حدیث کې هم راځي چې الله رب العالمین د جمعې په ورځ باندې داسې یو ساعت دی چې په دغه وخت کې د انسان دعا هغه نه رد کوي. او ډېر علما کرام چې دی هغه په دې نظر باندې دي چې دغه ساعت او دغه وخت چې دی هغه د مازدیګر لمانځه نه تر نور پرېوتلو پورې په دغه وخت کې دی. نو که چېرته ته غواړې چې ستا دعاګانې قبولې شي، الله رب العالمین ستا حاجتونه پوره کړي، نو بیا د دغه وخت چې دی اهتمام وکړه. دا وخت کم وخت دی؟ د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر لمانځه نه وروسته تر نور پرېوتلو پورې.